بل خبر دادا چې کيو سړی استنجا کوي نو که سړی استنجا کوي نو هم بم چروجنوي نو بیا با کلاو کینی علماء لیکي چې پروجه کې با سړی چې استنجا کوي نو کلاو بن کینی زکه چې کلان دینا هم وبدن نه لاړې نو هغه سره روزه ماتي. بعض ضروری خبره د روزه متعلق عرض کول دي. کتا سو خیالو کوي ډیر خلق په دې روزه کې دکانونو ته 10 پیلنی هم قصدن کوي او سړی دکان ترانه نه باسیو لګیو کیو ناست خلق اوس پیګمو ته دالو ګن نه وته د سره روزه ماتي. بل یو اهم خبره دا چې په رمضان کې کيو سړی خپل بیبي سره جما وکړه د شپې او بیا سحر سبا نه پس هغه لمبېده نو په غسل کې 3 سیزه فرض دي. سو کم دی ویلې شي په غسل کې 3 سیزه فرض دي. یو پوزه کې اوباچو هغه بل لګ غوند راخکل چې دې زینو پر ورس داغه وجه درته علمی وجه وای وان کنتم جنبا فتطهروا صيغه د مبالغه راغله ده. صيغه د مبالغه تقاضا دا کوي الله وی ک تاسو په جنابت کې شوي نو فتطهروا تاسو حتی الامکان ځان پاک کوي. مبالغه وکوي په پاکوالی کې نو مبالغه دا معنا چې کم زیت او برسیدل ممکن دی په بدن کې هغه زیت تبا په ټول بدن کې وبرسه نو پوزتا او با چول چې دی لګ بهرا کاږي چې تر دې زینو پورې راش بل خلک بغړغړې کې خلب د وبوډا کې بیا غړ درېزل بدا کار کې پوزا خلا او ټول بدن لمدول دا 3 فرض دی په غسل کې. اوس تو وایا کې او سړی جنابت او سحر لامبي کپوزه کې وبرا کېم تیریږي او کخله کې غړغړې کېم تیریږي. اوس بس چل کوي وای ماما ها ما خام ته چا ویلو ما خام به بیا ولامبي کنه خبره دی وکړه نه دا کېږي ولی یریګه ما اوس ورځ خو کدا پوزه کې وبرا کېږي نو عموم چې ده تیریږي روزه ماتيږي کخله کې غړغړې کېم تیریږي ما خام نورسته بولم بیا خبره ښه کړي تر ما خام پورې بده په غسل کې منځ بټکه نه کوي. اسوم سوچ کو او تجھے کیا سناؤں میں دل ربا یو معشوقی عاشق نہ تپوسو کړو سال دے اگر تل تجھے کیا سناؤں میں دل ربا تیرے سامنے میرا حال ہے تیرے ہی اشارے کی بات ہے اور میری زندگی کا ساتھ تجھے کیا سناؤں میں دل ربا. خدای بندگانو دے قوم ته بسړ تاسو دومره اندازه ولګول روزه دا هغه خبرې دي چې زی تاسو تکوم دا په تاسو ټولو فرض دي زکو او روزمره دا کار تاسو سره کیږي. خیر دی کې 95% 80-90% خزو والا ہے توقعات کیږي در سره او تاسو بس کوي. تاسو خیال عزیزانو آسان علاج پوزه کې وبچي واچه راکا گما پوزه کې بوبو واچه او لمدا غتبا چې کمزه پورتلش و پوزه کې نو نه به بس بعد پوزه استنشاق اوش درې ځله بداس چلو کې خلبه د اوبو نه ډکه کې په پېشمنی کې هو که خیالو کې سړی روټای جوخري اوبو خسکی کنه کی تاسو چل کوي او مسکی کنا کوبنس کی چای خسکی کنا شنه یا تو علماء لیکي چې د ورځې د غړغړې بیا نه کوي دا غ پېشمنی کې چې کومي او بس کلی دی قائم مقام د غړغړو شو ما به خبره پوښ هغه د پېشمنی چې د سکلی دی قائم مقام د غړغړو شوې
او پوزه کې به اوبه خالی واچې او لمدا ګوته به درې ځل پوزه کې وای او نور ټول بدن بلون کې هغه خورو جماعت سره تعلق نشته بس غسل نه ووت تاسو خیال نو عزیزانو عرض میں داو چې څنګه مونږ فرض ده داسې ضروريات د مونږ داس د کول فرض څنګه چې روزه فرض ده داسې ضروريات د روزه فرض دي څنګه چې حج فرض ده داسې ضروريات د حج فرض دي څنګه چې زکات فرض ده داسې ضروريات د زکات فرض دي څنګه چې کلمه فرض ده دغه سي ضروريات د کلمې فرض دا روزه ده ما 13 جمعه سکړو چې ګورای واوري او بیا واوري کدا روزه تاسو درجه د قبول تر رسول غواړي کم سړی چې په کم کندي کې اوسېږي او کم سړی په کم محله کې اوسېږي نو د سی ای ډی په شان بدی د هغه محله انکوایری کړی وی انکوایری چې دې کورونو کې وګوره چې د چا ماخامه خوار نه یا وګوره چې د چا پښمنه خوار نه کله چا یو ماخامه خوارو او روزه په بو ما تکړه یا پښمنه په بو روزه ونیوا الله با ټول محله جهنم ته او د ټول محله روزه با الله د شیطان پاروا کې او د یو بم نه قبله دې ته سوچ عزیزانو د بدر جنگ دی جنگ مونږ خدای دې زمونږ سټه او باسي مونږ خدای راستی کا بنی آدم یو خدای راستی کا ما ته خدای خپل ځان خپانه شي تاسو به تاسو به خلک بزرگان یې نیکان یې زه خو دې ځان ته انسانم نه وایم انسان څه ته وایي اول خود د انسان په لفظ سوچ کوي چې مونږ باندې خدای پاک انسان نامه ولی خدا انسان وی یو بل سره مانوس په یو بل قربان د یو بل علاج انسان دیتا وی چې په دې روزه کې روزه نیولي په ځان پیریان راولي ګراز بل سړی به بی ګناه ولي انسان دیتا وی په معمولی خبره باندې با د یو بل بچی خوار کی د یو بل خزی به کونډي کی بیا مغه خلک ګرځي تا ما پسې به ګرځي اله جرګي دی ولا جوړه دا پلانې دی قسمونه دی او دادی په خدای په عظیم قهر الله دې زما د سر دشمن چې د سر دشمن می وي او سر را نه پرې کوي نوم دې خدای تانه تا اسپیټال تا او کچرو ته نه محتاج کړي تانه ته چې ورشي خپل عزت وګوره کچرو له چې ورشي د سپي غوندې به ولاړې په برنده کې به د سپي غوندې ولاړې چې ځان ته څوې د سپي نظر به درته د مجسټریټ د عدالت چپړاسي هم نه کوي د سپي غوندې به ولاړې اسپیټال ته چلار شي د سپي غوندې به د مریض پروتي پزمکه به پروتي وینې به تی بیږي کمپاوډر نرسه د کچنۍ خو راوستل داسې ده لکه د لندن ملک الزبت چې راوستل ته به نرسه ستا پلار به راوړي د سپي غوندې به نو دې زمانه کې د سر دشمن دیم خدای پاک مه محتاج کوه دې درې ځایونه او دا درې ځایونه ولې خراب دي دا درې ځایونه یو منټ کې به ټیک شي یو منټ کې یو منټ قوت لاس کې راکا او تانه تزم تو وګوره قوت لاس کې راکا او اسپیټال تزم طبيعه تماشا وکړه خیال دراره قوت لاس کې راکا او کچرو تزم طبيعه تماشا وکړه چې عدل څنګه کی او انصاف څنګه کی اوس ستاسو ملک په ساده او انصافي کم ملک چې د سېنات ټیکټونه په 10 لک روپے خرج ایو پکې کروڑپتی سېنیټر شوی دی کمانډر ورته وي مال خدای به سمل کې پر دې به څوکي دا کم چې سېنیټران شو دوی به سمل کې پر دو مليان پکې سېنیټرانو
12 کال سنیټرانو نه شریعت شو نه مذهب شو نه څه شو. سلا کېږي لکه وای شریعت بل د پاره کېږي. مالداده سي مثال دی لکه دلته د چواړیانو جمعدارای ته یو سړی الیکشن ته ودرېدو. ماسخوتن ما پسې راغی چې زه الیکشن ته ولاړم. ما ته څه کوې ته خو مولا یې که نه کور دې وران شه نه الیکشن ته سره ودرېږي. وی جي اسلام د پاره ودرېږو. نو مال د اسلام اوس د چواړیانو جمعدارای ته راغی. اندازه وکړئ چې څومره هیری پھیری پکې وشو. نن د تمام دنیا د مسلمان ملکونو دا حالت. او که ژوندي وای زه به درته وښیم. نن د بعضې تالیسټو خو ما ته خطونه هم راغلي دي، د بعضې روټي خلاصو ما ته خطونه هم راغلي دي چې ته د صدام حسین ښه وی او هغه ملیان پانسي کړي او هغه ملیان یې مړه کړي. مال که د صدام حسین په ځای زه شاید چې یو ملا هم رانه ژوندی نه وی پاتې. ته پوه شوې جمال عبدالناصر د مصر بادشاہ چې د امریکې دشمنو هغه دې خلکو کافر کړو که نه؟ جمال عبدالناصر چې د امریکې دشمنو هغه کافرو. کرنل قذافي چې په خپله مخکې منځونه ورکوي او د جمعې خطبه په جماعت کې په خپله وایي. بادشاه دی د لیبیا او د جمعې خطبه دی ورکوي او د جمعې منځ دی ورکوي. چې د امریکې دشمن دی هغه کافر کړی دی. تر اوسه پورې په پاکستان کې د جمعې خطبه او منځ یو وزیر اعظم او صدر ورکړی دی؟ چېرته گورنر ورکړی دی؟ چېرته وزیر اعلی ورکړی دی؟ مونږ خو ټول د جنډه بازار په اجلاګانو اوړو که نه؟ دی کړی دی چا په خپله د جمعې منځ ورکوي کافر دی. ولې؟ ځکه چې د امریکې دشمن دی. نو جمال عبدالناصر کافرو، د مصر بادشاہ ځکه چې د امریکې دشمنو. کرنل قذافي کافر دی اگر که مخکې منځونه ورکوي او خطبې وایي او د مدینې منورې غوندې یونیورسټي جوړه کړې ده او بخاري او ترمذي پکې پڑھاولی کېږي کافر دی ځکه د امریکې دشمن دی. صدام حسین کافرو ځکه چې د امریکې دشمنو. مبارکم شاه انشاءالله ټول ملکونه به ان قریب وګورئ چې امریکې له په خپل ملکونو کې اډې ورکوي. ټول ملکونه اسلامي به وګورئ امریکې له اډې ورکوي چې امریکې خدای دې په خیر خیریت سره د بوش د کږې خولې راوله خو چې زما تخت له خیري او زما دې لوی خلکې له خیر. او بیا تا نه ورکړي په بډه بیره کې ورکړي دی وکنه؟ ته نن د امریکې خیرات خور نه او دی څه وایي ہم کسی شرط پر امریکہ کا امداد قبول نہیں کریں گے. زمون خویا مخه وایي ہم کسی شرط ونه مانې مخ سره دې ډنډت کوي. مخکې نه دونه یو خبره کړې ولا مخ سره دې ډنډت کوي چې دا غي شرط نه مان. عام طور باندې روزه کې سړی ته د غوګونو یا د پوزې یا د سترګو تکلیف شروع شي نو پروژه کې که غوګونو کې چا دوايي واچوله دې سره هم روزه ماته شي یا په سپېګمو کې هغه سپری وکړه دې سره هم روزه ماته شي. دا غي وجه دا ده چې دو ځایونو ته چې ایصال د سیروش دو ځایونو یو د خېټې چې کومه معده ده او یو د دماغو چې کومه معده ده. نو معده په انسان کې دو دي، یو جوف د دماغ ده او یو جوف د بطن ده. یو معده د دماغو ده او یو معده د خېټې. نو د دماغو معده ته هم چې کوم شی ورورسي روزه ماته شي او د خېټې معدې ته هم چې کوم شی ورورسي روزه ماته شي. د غوږونو د دوايي تعلق د هغه معدې د دماغو سره دی او د پوزې تعلق چې دی هغه معدې د دماغو سره دی، دې سره روزه ماته شي. اما که سترګې د چا خوږي
او پسترګو کې د ورځې دوايي واچولا مسلک حنفی دا دی چې په دې روزه نه مات. علما لیکي چې اگر کا هغه اثر چې کومه دوايي پسترګو کې سړی واچي او هغه اثر په حل محسوسم کینو تا هم روزه په نه مات. بنا برا د امام مالک رحمت الله علیه مذهب دا دی چې په روزه کې بس سترګو کې دارو نه اچي ځکه د سترګو تعلق هم د حلق سره دی هغه سره چې تیر شي بیا روزه په ماتيږي. دا د امام مالک رحمت الله علیه مذهب. اما د نور ائمه مذهب خاص طور د امام ابو حنیفه هغه سترګو کې دارو اچولو سره روزه نه مات. د دې وجنه دی سيزونو کې عزیزانو ډېر زیات عذاب در باندې نازل دی په رنگ رنگ شکل. پرون سره باټینګن په 10 روپے کیلو نن په لس ولی شو. ولی سیلاب راغی ټول پاکستان یوړو یعنی سره باټینګن پاتې شو نو ذکر ځان شو. کوم دغه قوم هم دغه ملکو پرون دی په 10 ولی را کولو نن په لس ولی را ولی پرون په 2 روپے کیلو د لوګانو نن په شپږ ولی څه چل. لندن نه امپورټ شو امریکای نه شو جرمنی نه شو روس نه شو خود دې ملک پیداوار دی کنه نو پرون په 2 ولیو دانن دې په شپږ ولی نو بس روړه چل بل دی. وی دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں. پاکستان دے دلی راجا دے مڑ پروت تے او جڑا والا پہ اس سوک نشتا. پا پاکستان جڑا والا سوک نشتا. قسم پا خدای دے ما خود تاشتا ویلیو چا الحمدللہ زما کور کے ٹیلیویزن نشتا بلکل او خدای بے نراولی خود خلیج جنگ کی د گاونډي کور ته بتلم او د جنگ به می 9 بجې خبرنامه کې کتل نو پاغي کې به می د دوی د میټینګ نوان مکتل دا غوړ غوړ او دا بوجای او دا سبا دغه میړه چې د جنگ هغه خزه څه ده دا بده حسین میړه چې ده فخر امام جو ګوره او د بار ملکونو سفیرانو سره یا د بار ملکونو جرنیلانو سره یا د بار ملکونو الچیانو سره چې خبرې کوي د فخر امام پیچکه وګورا او ناس داسي ورسا فخر امام ته وګورا داغه خبرې چې وګورا یو پکې بل لیونه دی د پټرول وزیر چې دی هغه کودال سره غوندي چې داغه څه نوم دی پتندر د دې نامې ولګي دا کودال سری خبرې چې واره کاغذونه به مخه ته پراتیو ته به چې مدوی خو عمل ټول پیپر کو بعد کاغذی کاروي دا میټینګونه دي تیل دې د پټرولو 50% ګران کړی 50% او اعلان کې چې 12% میں ارزان کړ ولی ګران کړی دې په سلو کې 50 روپیو او چې ارزان میں 12 روپے کړه نو دو کم سلويخت ولی وډه اکم خلاړي اب سیاسی رشوت په تور باندې د ملک خرج کیږي بیا پټرول خو ارزان ورکول شروع شو اتانه دې ک 12 لیټر ارزان شو او ډیزل اعلان دي ارزان کړي ولی پټرول پمپونو والا وای چې مونږ ته لا نرخنامه نه دراغلي اوس نرخنامه تپوس بڅوک کوي کتانے والا لاور شاغي غریبان خدان لجر ترو جماعت پیدا کړي کا بتا طرف پمپونو ایو گاڑی والا راته چاره رانه یوړو مال پلار دې مړ دې کا ژوندې دې وې چې مړ دې نو مال پلار به روزه په سماته بیختی وزر په قبر کې همرو جماعت په کړي داغه پاروای وروبا په چاچاره رانه یوړو نو پمپ لا بسوک ورزي او نرخنامه نه دراغلی او دا سلخته کنه دا خو خیر په دې سم گزار نه کیږي ا د سرمنه خمچین چی
او استاد غوګونو ته زمونی سم چې اورګه چې زتا ته د نرخنامه چلو خیر نرخنامه نه درانه هډر خی خدای قهر در باندې نازل دی پرنګ رنگ شکل کې پرنګ رنگ شکل